زبیر رضی اللہ عنہما اتم ذکر دی کہ حدیث راوڑے دے دا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما او دا حدیث امام مسلم راوڑے امام نسائیم راوڑے وی چی دا عبداللہ بن زبیر نکم راوی چی نقل کی وی چی عبداللہ بن زبیر با يقول في دبر كل صلاة حين يسلم کله چې به د فرض مانځنه سلام وګرځو نو په هر فرض مونځ پسې به دا وي لا اله الا الله وحده نشتی حقدار د بندګۍ مگر الله دی وحده یوازې دی لا شریک له شریک ورسره نشتی له الملک خاص داغه دپاره باچایي ده په دې زړه نسخه کې د کتاب اولنۍ چې کومه نسخه ده نو د دې ترجمه پکې ساقطه ده او په دې دویم ایډیشن کې د دې ترجمه شته له الملک خاص هغه لره باچایي ده وله الحمد او د هغه دپاره ټول د کمال صفتونه دي وهو على كل شيء قدیر او هغه په هر شیز باندې قادر دی لا حول ولا قوة الا بالله نشته دی د ګناه نه د بچ کېدو او د نیکۍ د کولو طاقت الا بالله مگر صرف د الله په توفیق سره لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ مگر الله دی ولا نعبد الا ایاه او موږ بندګي نه کوو مگر د هغه له النعمة وله الفضل ټول نعمتونه خاص د هغه د طرف نه دي او خاص الله لره فضل دی فضل او نعمت ټول د الله دی وله الثناء الحسن او الله لره خیسته ثنا ده خیسته صفت ده لا اله الا الله نشتی حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی مخلصین له الدین من خالص کون کیو خاص هغه لره بندګي ولو کره الکافرون اگر که کافرانی بدګني وی بیدا وی عبداللہ بن زبیر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر مانځنه پس دا کلمات وی اسی خیالم دی ټول توحید او توحید یعنی توحید هغه عبادت دی چې شریعت ولا سم زور ورکړی دی او زور بوله لازم ورکوي ځکه چې په دې باندې د دین بنیاد ولاړ دی اوس وګوره دې کې ځای په ځای اوله کې لا اله الا الله توحید دی کوم وحده یک یوازې دی توحید دی لا شریک له شریک ورسره نشته توحید دی د هغه باچایي خاص د هغه دپاره ټوله توحید دی حمد او د هغه ثنا د هغه دی توحید دی هغه په هر څه قادر دی توحید دی موږ د ګناه نه ځان نشو بچ کولی بندګي د الله نشي کولی مګر د هغه په طاقت سره د توحید دی ولا نعبد الا ایاه موږ صرف بندګي د هغه کوو توحید دی موږ اخلاص کوونکي یو الله لره دا توحید دی ټول توحید او توحید دی او دا ذکر خو به یادي تاسو ته که نه دا خو مشهور ذکر دی چا ته دا ذکر یاد دی نه لا اله الا الله مخلصین سبحان الله بیا یې ویمو دا کومو ته چې نه دی د دوی ته به ښه محسوسیږي که هغه دلته دي او که هغه عرضې کي د دې اکثرو اذکارو او دعاګانو نه پښتانه محرومه دي که غلطه ده د دې نه محروم ولي ځکه چې دې صرف هغه طریقې را ټینګې کړې کومه چې ورته ابۍ دې الله وبخښي هغې یې ښوولې ده او یا ورته امیر صاحب ښوولې ده مخکې ورځو کې د جومات کې یو کس د منځه نه بعد ذکر شروع کو ځان له ناسو ذکر یې کو نو ما هغه ذکر واورېدو
چې کله بهر ته راووتو بیا ورسره زما څه وخت بعد ملاقات وشو زه راکوشم کور نه نو ما ودرو ما ګوره دا کوم ذکر چې تا د مانځه نه بعد دا نشته ما ته دا موږ ته ښوولي دي مشران ورته ویې ګوره ته څه ساده سړی زه درته وایم قرآن او حدیث کې دا ذکر نشي ته مشرانو ما ته ښوولي دي اوس تا دا مشران قیمتي دي که نه دا قرآن او حدیث وی قرآن او حدیث ما د دې دین د واضح کولو دپاره الله ستا دا مشران را لېږلي که پیغمبر یې را لېږلی وی پیغمبر یې را لېږلی ما د پیغمبر نه بیا صحابه کرامو دین زده کړی ده بیا دا سلسله داسې په سند باندې دلته را رسېدلې ده ته وایې زما مشرانو ما ته ښوولې ده مشرانو انسانانو هغوی نه هم خطا کېدی شي صحیح ده تا ته به په ښه نیت ښوولي چې یاره دا دعا وایه هغوی نه پخپله نه دي خبر چې دا دعا نشته هغه ته هم چا ښوولې ده اوس که دا مشر معذوره وګڼلی شي چې زه هغه ته علم نه ورسېدلی خو تا ته خو پته ولګېده که نه چې زما دا مسله څه ده دا غلطه ده او موږ یعنی د افسوس خبره ده چې دنیا کې موږ دا قصه نه کوو دین کې کوو لکه ته اوس چاته دا ووایه چې ستا نیکه سعودي عرب ته مزدورۍ له راغلی وی نه نو ته څنګه راغلی مزدورۍ له دا خو د پلار نیکه طریقه تا خرابه کړه پلار نیکه خو ستا په کور کې ناست دغه جیدات ته پراته وو د هغې نه به یې ټوټې موټې والي یا د هغې چې کوم فصل او څه وو د هغې نه به یې خوراک کوو ته پکې بهر ته راووتې نن وایي څه وکړو دنیا مخکې روانه ده ودې کې د پلار نیکه خبرې ته نه ګوري ستا د پلار نیکه سره موټر ووی نه و نو ته څنګه موټر چلې وایي نه دې کې ترقي پکار ده موږ به د پلار نیکه ته څه ډډه خو نه لګورو ګوره دنیا کې ترقي پکار ده او په دین کې به ځان نه پوه کې وجه دا ده چې د ده سره د دنیا قدر د دین نه ډېر دی نو ځکه پکې د پلار نیکه نه مخکې ورته غواړي او په دین کې بیا موږ پلار نیکه یادو او پلار نیکه نو پلار نیکه ښه سړی به موږ یې بد نه وایو خو په دې مسله باندې نه پوه شي او په دې کې څه حرج دي زه خپل ځای نیکه ما ته څوک ووایي چې ستا پلار یا ستا نیکه یا ستا مشر راته بل یاد که الله دې ټول وبخي راته وایي چې هغوی دا ویلي دي او خبره غلطوي زه ورته ښه صفا وایم چې هغوی دې کې خطا شوي دي الله دې وبخي دې کې څه دي نه زه د هغوی بېقدري کوم او دا راته ووایم چې دین قرآن او حدیث الله او د الله پیغمبر دا موږ ته که زموږ د دې مشرانو په شان مشران دومره راولي چې دا ځمکه ترې ډکه کړي که نه د دغه ټولو مشرانو نه موږ ته دغه قدرمند دي او د هغه وخته پورې موږ مسلمانان نشو کېدی چې څو پورې موږ د الله سره محبت د بیا د پیغمبر سره محبت د هر چا سره محبت نه زیات نه یې کړی که نه داسې نه ده نو چې داسې ده په خوله باندې ټول داسې وایو بیا ولې د پلار نیکه غلطه طریقه موږ د قرآن او حدیث په مقابله کې نشو پرېښودی نو دا ذکر ډېر فایدهمند ذکر دی او واضح دی وضاحت ته ضرورت نشته خو صرف دا یو جمله د لا حول ولا قوة الا بالله وضاحت ما مخکې ډېر کړی یو دې جملې ته وګوره له النعمة وله الفضل نعمتونه په موږ باندې چې دي او فضل چې په موږ باندې دی دا ټول د چا دی ټول د الله دی نو دا فایده یاده که د نعمتونو نسبت الله ته کوه او ځان پکې د سره یادومو او مو مشران یادوه دا نه د مشرانو کمال دی او نه ستا کمال دی او چې الله یې دله نه درکوي که نه والله که د دنیا دا ګوټ ګوټ پسې ولټوي میلاو به نه شي درته او چې الله یې دله درکوي که نه کور کې به پروت وي د سره به مزدوري نه کې او کروڑپتي لکپتي وي شتي نه ډېر جیدادونو والا ډېر مالونو والا د سره به دقه سهار راپاسي او د شپې به اوده کېږي او دومره مال دی ورسره چې ختمېدو نوم نه لري او هغه غریب چې سهار راوځي په توره تیاره د شپې په توره تیاره کور ته لاړ شي اکثر پکې یو روپۍ هم ونه ګټي نو خبره زما او ستا د کمال نه ده خبره د څه ده خبره د دې ده چې الله یې چاله ورکړي او چاله یې ورنه کړي نو ځکه څه چې دله الله درکړي دي نو دا وایه چې دا هر څه د چا دي دا د الله دي یاره وایه دا د الله دي بس الله راکړي او الله ته وپاتې کېږي نو الله به پکې ښه برکت واچي او دا زمونږ او زما دا ټکي مزه نه کوي الا دا بعض ځایونو کې لکه اوس ضرورت راشي ته چا سره تعارف کوي چې دا ځمکه زمونږ ده څه ځای کې کاغذ لیکې څه ځای کې او جدا خبرې خو نور هر وخت بې ضرورته دا تذکیرې کول او خپله سینه ټپول
دا د مسلمان شان نه دی عجزي وکړي هر څه د الله دي او هغه ته پاتې بله دې کې یو جمله دا ده لا اله الا الله مخلصین له الدین من خالص کوونکي یو دین لره د الله دپاره معنی دا ده چې زما په دې عبادت کې د مخلوق برخه نشته څنګه د مخلوق برخه نشته دې کې نه د پیر برخه ده نه د بابا ده نه د قبر ده نه د ولی ده نه د نبی ده نه د ملائکو ده نه د کاڼي ده نه د تعویز ده نه د ریاکارۍ ده نه چاته خیم نه د چا دپاره د عبادت کو دا نه چې یعنی دا ګوره شرک کې راځي شرک په زمره کې او دا خطرناک شرک دی رسول الله وسلم حدیث کې وایي چې یعنی زه د دې شرک په باره کې په امت ډېر یېرېږم د ریاکارۍ باره کې ولې وایي دا ریاکاري د میږي د مزل نه هم پټه ده د میږي په مزل څوک پوهېږي اواز چېرته تاسو اورېدلی څومره پټ مزلې دی ریاکاري د هغې نه هم زیاته پټه ده نو ډېر خلک پکې اخته یي او په ځان پوهه نه وي اوس په مانځه ولاړې یاره هغه پرانې کسو راغلی دی ښه اوږه دې کړي دا ریاکاري ده اواز تیز کړي چېره واوري سجده به اوږده کړي مانځله نه ځي خو چې څوک پلانې او علانې پکې ویني بیا دې مانځله روان ټول نه مخکې سبحان الله لا اله الا او نور ورځ به سره به جومات کښېنم دا خو د الله دپاره عبادت نه شو دا خو د مخلوق دپاره شو الله دې موږ د ریاکارۍ نه ساتي نه هم ذکر